په خیر راغلی یا د ټولو نه پیدا یا څه د ویډیو تاسو پسې خندا مرکز تاسو د خندا لپاره ده نو پلیز دا سیریسلی مه اخلئ او کوم کسان چې وایي چې یار دا خو فلم دی په دې یو غلطیانې وي نو د ویډیو په اخر کې ما د غلطۍ اصلي پارټ پرېښی دی که دومره دا کړی نو په هغې کې مسټیک راوباسه او بل د ویډیو په اخر کې ما د هغه کسانو نومونه اخیستي دي کومو چې زموږ چینل سبسکرایب کړی ده په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې اوس خپل ټاپک طرف ته ښه یار د ټولو نه پهله ملنګې درته وایي چې دا مردار دی زما په ګاډي کې سنبال کا یا لکه د مردارې ستا دی چې ته ورته وایې چې زما په ګاډي کې سنبال کا خو د ده مردارې دې پرېږده چې وړي که ته پې باندې څه کوې یار که نه کور کې دې اچار اچې او یار دلته کې ببرک په لونګین باندې په چرایز ګزار کړي ده صرف د دې جنه وینه راوځي نو یاره که دا خو چرایز دی که نه چارې خو خوري وریځي په کال چې ټول وجود د وینه راوتی او یا دلته کې د پلاستیکي خانګوټه دې ملنګي ته وایي چې د زرک او د ببرک تاریخ دی څه نن د ببرک تاریخ دی نو د ټیم ته خو ګوره د مازدیګر په 5 بجې باندې دا کم یو عدالت ګلاوي یار چې د دې نن تاریخ دی او یار دلته ګاډي کې تاسو په خپله وګورئ چې وروسته یو کس هم په نظر نه ښکاري خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا د لالا د کم ځای نه راغلو او یار دلته کې ملنګي ډېر په سټایل کې په ګاډي کې را روان دی خو که تاسو د ګاډي ته خیال وکړئ نو په دې کې خو ډرایور نشته نو بیا دلته څنګه راورسېدو که نه ریموټ کنټرول دی دلته تاسو ښه په غور سره وګورئ چې د ډي اس پي دلبر د ګز سایډ ته یو کس هم په نظر نه ښکاري خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا دا د کم ځای نه راغلل او دلته کې تاسو وګورئ چې د ملنګي ګاډی د ګیا نه څومره لرې ولاړ دی خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو د ګیا سره بالکل خوا کې ولاړ وي او زه دې ببرک ته حیران یم چې د ملنګي سره خوا کې خو دومره غټه لار ده او دا د ګاډي د پاسه ښه بېغمه وده دی خو زه که نه یار څه شي ته ورته ودرېږي خو نه ببرک وایي زما ډیلاګونو د زړه شی زه یو څو ډیلاګونه ولمه نو چې کله دا ډیلاګونه وړي نو وروسته وګورئ هېڅ هم ورسره نشته خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا د ملنګي د پلار او مور د کم ځای نه راغلل یار او یار که تاسو تر اوسه پورې زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی نو تاسو په یوټیوب کې کورس خو زه یار لاندې سره بټن نی بس دې لږ ګوته ورکړه یا څه ورکړه خو بس خړی کړه د ګنټۍ نشانه مو وهه ښه یار دلته کې تاسو دې کټونو ته وګورئ ولاکه پکې چرګ هم ننوتی چې دومره تنګ تنګ پراته دي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي او خان را روان نو بیا خو دومره کلاو پراته وي یار او یا دلته کې د جینۍ د مخ نه په نوکونو باندې سمې غوښې یوسي خو یو کته وینم ترې راونوځي او دې خو دا نوکونه بالکل سیده راښکلي وو که نه نو بیا دا کرښې کږې وږې څنګه جوړې شو یار او یا دلته کې دا مسټر داود شاه تماچه او د کاش په یو ځای لړکي خو د کاش د تماچې د پاسه پرېوځي چې کله جینۍ ور روانې نو بیا خو د کاش او تماچه د یو بل نه دومره لرې لرې پراته وي او یا دلته کې زه دا حیران یم چې په یو کارتوس کې 3 مردګي څنګه راتلی شي مطلب یو ډز سره 3 ځای څنګه سوری کېدی شي راشئ په خپله یې وګورئ یار او یار دلته کې د ملنګې په کټ کې کیني نو د سره خوا کې کټ کې یو ماشوم او 2 مماګان ناسي خو چې کله د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو د هغې دغه ځای نه غایب شي او یار دلته کې انسپکټر ملنګي ته په سپیکر کې وایي چې ستا د کور نه ګیر چاپېره تاو دی خو چې کله ملنګې بار ته ورځي نو بیا خو پولیس والا صرف مخامخ ورته ولاړ ګیر چاپېره خوړو په نظر نه ښکاري او ملنګې د لالا په دواړو تورو باندې داسې وایي خو چې کله پرېوځي نو بیا خو نشانونه څه داسې جوړ شوي وي او یا دلته کې تاسو ښه په غور سره وګورئ تاسو ته ما په ویډیو کې مخکې وویل چې دا ډي اس پي دلبر دی او په فلم کې هم د ده نامه ډي اس پي دلبر وي خو چې کله دا میټینګ ته ناست وي په وردۍ باندې نامې ته وګورئ نو دا خو سیبرار نامه لیکلې شوې ده مطلب وردي هم په سوال راغستې ده او کله چې د آی جي صاحب د میټینګ نه راوځي نو د میډیا والا ترې تپوسونه کوي نو یا لکه تا خو کیمره غاړې ته اچولې ده ریکارډینګ به څنګه کې او د ریکارډینګ لپاره خو د مایک هم ضرورت وي تا سره مایک کم دی او یار څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې د ویډیو په اخر کې به یو پارټ تاسو ته په اوریجنل انداز کې پرېږدم نو په دې پارټ کې غلطي شته خو دا راته ووایه چې په کوم ځای کې ده صرف یو آواز راځي چې بدل واخلو یار اوس چې کومو کسان زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په هره ویډیو باندې ښه کمنټس کوي په هغې کې یو سجاد دی یحیی دی ایجاز دی او بلال وی دی نو کومو کسان چې رانه پاتې شو بخښنه غواړم او په دې ویډیو باندې ښه کمنټس وکړئ انشاءالله په بلې ویډیو کې به ستاسو نومونه مې شریک کړم د لوی الله په امان